السلام علیکم قدرمندو دا د سولې خاوره ده په ټولو کډوالو باندې غږ کوم چې په امن او عزت راشئ زمونږ ستاسې ورور ملي تجار الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا روزانه تاسو ته پاخه خواړه برابریږي نو قدرمندو ستاسو په راتګ مونږ خوشحال یو هرکلی وایو نو هیله کوم راسره اوسئ د یاد حاجي دغه پاخه خواړه وګورئ قدرمندو بارم که راغلو ډوډۍ به توزیع کوو هیله کوم راسره اوسئ ویډیو مخکې شیر کړئ کډه باروي لس هستئ ځئ بچیا او دا د لس کسانو مال راکړي دی کوم ځای نه راغلي په دې جنګ نه پنجاب پنجاب نه راغلي څو کاله بعد راغلي داسې وخت 50 کاله بعد 50 کاله بعد چیرته پیدا شوی وي پیدا هلته هغلته وي اوس دغلته راغلي نو اوس چیرته ځي کور مور لري کور نشته هېڅ شی نشته د کوم ځي جلال آباد جلال آباد 50 کاله ووایې اوس څونه ډوډۍ درکړو اووه کسانو وهله دا د نهو وهله صحیح ده ته څو کاله بعد راغلې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي ته څو کاله بعد راغلې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله بعد ستا پیدا احتمال ده شوی ستا وړکې تللی وي ماشاءالله اوس ښه ځوان شولې راغلې سپین ګرې هم شولې ښه څو کسان هستئ نه واهله بس هم د نور هم درکړم دا دې نه واهلئ نور هم په کار یې ویوئ او ځئ ته به وایې چې 50 کاله کېږي ښه ستاسو مثال پلار او تاسې مال دې پیدا شوی هستئ قدرمن ګورئ ښه څو کسان هستئ بچیا 9 کسان هستئ دا وهلئ نور هم په کار یې درکړم وهلئ چې کم نشي زیات شي پروا نشته عبدالرحمن ډېر راکړی ډوډۍ دا د 21 کسانو صحیح شوه دا وهله بس ده دی نور هم درکړم او څو کسانو درکړم بس د نهو کسانو 9 کسان څه چې دی 100 کسانو یو درته در به کمه نور څه وی بس ده دی خوشحالې او که چې ګیله ونکړي چې با زمونږ قدر ونه شو ښه نور څوک دی حاجي صاحب موږ لا بل غاړه راکړه موږ ډېر لیدلې په ویډیوګانو کې او ارمان مو ډېر زیات ارمان
داود الرجال صوتك اسانستی چند نفر هستی؟ بچه شما چند نفر هستی؟ 8 ایره بگی بچه